الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد نن میلاد د هغه چا دی مصطفی دی نن میلاد د هغه چا دی مصطفی دی انبیاء وای زمونږ دی اولیاء وای زمونږ دی انبیاء وای زمونږ دی اولیاء وای زمونږ دی پوی پی نیم د چا دی مصطفی دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندرونو اللہ تعالی ہم سر زما کامل ایمان نصیب کا او اللہ تعالی ہم سر زما په دین اسلام باندې محکم ولرلې کا نن مونږ بیا په خپل جلسه جلوس کې د الله تبارک وتعالى د کلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیثو پرانا کې د مومن او د مسلمان او بیا د ټولو مخلوقاتو د یو داسې پیشوا د یو داسې آقا مولا ذکر نن کو چې د میاش سره هم مناسبت دا دی چې په دې میاش کې دنیا ته تشریف راوړی دی ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مونږ ته نه ارسال کړی مگر د پاره د عالمینو رحمت نو ارسال د هغې شي کېدي چې د هغې شکل و صورت د مخکې نه موجودي الله تعالی دا ونه فرمایل چې وما خلقناک وما ارسلناک مونږه ته نه ارسال کړی الا کر ارسال کړی نه رحمت للعالمین دی مخلوق د دا خیمه چې دا د ټول مخلوقات لپاره رحمت دی یوازې د مؤمن لپاره نه دی یوازې د مسلمان نه دی یوازې د انسانیت نه دی کاغه حجر دی او که شجر دی کاغه زمین دی که فلک دی که آسمان دی که ملک دی که جن دی که بشر دی د دې ټولو دپاره چې کوم دی نو رحمت دی او الله ورته په قرآن کې فرمایلی هم دی چې محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی په دې محمد کې لفظ محمد صلی الله علیه وسلم چې د دې معنی څه ده اول خو د دې معنی وګورو فرمایي چې محمد هغه چاته ویلی شي عربي معنی دا ده الذي يحمد حمدا بعد حمد هغه استی چې داغه حمد ویلې کېدی شي پس د بل حمد نه یعنی د هغه ثنا صفت په یو وخت کې هم نه ختمیږي هغه ته محمد ویلی سبحان الله محمد دا معنا ده یعنی دا علما په دې پوهیږي چې په دې محمد معنا او دا د کم باب سره
تعلق ساتي نو دیتا باب تفعیل ویلی شي. د باب تفعیل دا خاصه ده چې په هغې کې یو شی سلولی او ګریجولی نه ختمېدونکی یو شی پکې یعنی په مخه مسلسل جاری د دې باب دا خاصه ده چې یک بار یو خبره نه کیږي بلکې په مخه مسلسل د هغه خبره جاری دې ته باب تفعیل ویلی شي. نو په باب تفعیل کې محمد چې دا د اسم مفعول صیغه ده هغه ذات چې د هغو د یو حمد نه پس بل حمد کړی شوی او کیږي. نو الله محمد دی الله ثنا ویونکی دی او دی محمد دی د ده ثنا کړی شوی ده. نو په خپله به تاسو ته پته ولګي چې یاره الله تعالی د چا ثنا کوي نو هغه ثنا نه ختمیږي ځکه چې الله تبارک وتعالی سینة ولا نوم نه دوله خوب شته او نه پرکالی شته او دغه خدای په قرآن کې وایي چې ان الله و ملائکته یصلون علی النبی الله او د الله تعالی فرشته په نبی علیه الصلاۃ والسلام درود لیږي. نو پته دا ولګېده چې او دا اسم د کم باب تفعیل نه راغلی د هغې مقصد دا دی چې دا نه ختمېدونکي ثنا ده ځکه څنګه چې د خدای ذات لا زاواله دی او هغو له ختمېدل نشته داسې ذکر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ختمېدل نشته ځکه چې ذاکر له ختمېدل نشته نو مذکور چې د چا ذکر کړی شوي دغه ذکر هم نه ختمیږي ځکه دا محمد نوم په ده باندې کې ایښودی شوی دی. او واقعي چې هر وخت کې الله تعالی مونږ ته دا ښیي چې او دا محمد دی. لکه زمونږه دا عقیده ده به حیثیت د مؤمن چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اعلی او برتر په مخلوقاتو کې څوک نشته دی. صحیح ده جی؟ نو بیا د دې سره تړلې خبره د نبی علیه الصلاۃ والسلام ابا او اجداد که د هغې والد محترم دی که د هغې د نیکه دی که هغه د نیکه نیکي دی که داسې پسې زپه پورته باندې تر د آدم علیه الصلاۃ والسلام پورې او داسې په ښکته پسې راځه چې د هغه اولادي او د هغه سره تعلقي د هغه سره نسبتي نو نه د نبی علیه السلام په شانتي هستی شته او نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان د چا مور او پلار شته او نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان د چا اولاد شته دی ځکه محمد شو یعنی د دا ثنا نه ختمېدونکې ده نه په پورته او نه په لاندې نه د هغې د ابا او اجدادو په شان د چا ابا او اجداد شته او نه د هغې د اولاد په شان د چا اولاد شته ځکه چې دا محمد دی. او الله تعالی فرمایلی بل ځای فرمایي چې وللآخرة خیر لک من الاولی ستا اخر به د اول نه ډېر ښایسته وي ځکه چې رحمت د عالمینو دی او عالمین ګوره دا دنیا چې دی نو دا د وحدت د کثرت طرف ته راغلی دا د سینګولیریټي نه کثرت طرف ته روانه ده د وحدت نه کثرت ته روانه ده او څومره چې کثرت راځي نو دلته د محمد رسول الله طاقت او قوت او علم او عزت دا نور اوچتیږي ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله رحمت ته په دې ټول کائنات باندې او کائناتو کې مخلوق سیوا کیږي انسان هم نور پیدا کیږي دغه رنګي چې کم دینو حیوانات هم نور پیدا کیږي دغه سي چې کم دینو چرند پرند دا ټول شیزونه چې کم دین نور پیدا کیږي او د هغې دپاره رحمت ته لہذا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انما انا قاسم والله یعطي زه تقسیمونکی یم او الله مال راکوي. نو تو ووایه
چې په مخه د مخلوق سیوا کیږي او د دې هغه تقسیمونکي له به طاقت ورکوي. لکه اوس بلا تشبیه خبره کوو، مونږ ناست یو او یو کس بلا تشبیه خبره کوو، تقسیمول کوي په دې خلکو باندې، نو آیا د ده چې د لږو خلکو له یو شی ورکوي نو څومره به د ده طاقت او څومره وخت کې به یې دې ورکړي، او چې ډېرو خلکو له یې ورکوي نو څومره به د ده طاقت او دا به رسوي او څومره وخت کې به یې ورکړي. خو چونکې د نبي علیه صلات وسلام د وخت سره څه تعلق نشته، ځکه چې بابا مبارک فرمایي چې ماضي حال او استقبال درې واړه نه کړي یکسا، دا تن فرور زلمي خوشمار صحیح زلمو کې نه دي. نو دا دې کسانو د دې هستو په دغه کې نه ماضي نه حالي او نه استقبالي، دا د دې درې واړه زمانې چې کوم دی نو یکسا کی او یو تی جوړ کی. نو که نبی علیه صلات وسلام په لږو خلکو باندې تقسیم کو نو هم ورته اسانه وه. اوس کو دنیا پراخه کیږي او دغه تقسیم کوي نو نبی علیه السلام له هغه طاقت په سوچنده باندې سیوا کوي او د خلکو ته رسي، او چې څنګه یې ورله مخکې په هغې وخت باندې هغه رحمت ورکو او تقسیموي، دقسې که څومره دا خلک سیوا کیږي نو نور هم د نبي علیه السلام طاقت سیوا کیږي او هغې وخت له هغې انسان له هغه خبره رسوي. نو پته دا ولګېده چې د نبی علیه صلات وسلام طاقت وللآخرة خیر لک من الاولی، ستا آخر به د اول نه ډېر چې کوم دی نو خیري او ډېر چې کوم دی غوري. ځکه چې د نبی علیه صلات وسلام طاقت ورځ ته ورځ ګورئ زمونږ د اهل سنت دا عقیده ده چې د نبی علیه صلات وسلام طاقت ورځ ته ورځ سیوا کیږي، دا ختمیږي نه او دا نه دغه کیږي ضایع کیږي، بلکې د نبی علیه السلام چې څومره مخلوقات سیوا کیږي او کثرت کیږي دومره د نبی علیه صلات وسلام طاقت سیوا کیږي او هر انسان لا خپله حصه وړي. اورې که نه اوس ته پې پوهېږې یا پې نه پوهېږې، خو نبی علیه السلام فرمایي چې انما انا قاسمون، زه ګورې تقسیمونکی یم، بل څوک نشته دی او څوک یې راکوي، عطا د کم در نه کیږي، د الله د در نه ما ته عطا کیږي او تقسیم یې زه په خلکو باندې کوم. نو تو ووایه چې د دې هستی تاسو یقین په خدای وکړئ چې د نبي علیه صلات وسلام کمالات معجزات د هغه چې کوم دی نو ښایست د هغې علم پوره په انسانیت باندې د هغې ظهور نه دی شوی، ځکه چې الله ورته فرمایي چې دا یو علم د الف نه واله د یې په یو رسوه، په دې بل علم کې مې دله اختیار درکړی دی او یو علم زما او ستاسو ترمنځ راز دی. ګورې یو علم زما او ستا ترمنځ راز دی، ځکه چې د هغې برداشت په بیا چا نه و کړی، هغه دا انور چې دی نو دا به هم چې کوم دی نو د خپل روشني نه و ښوولې، که چې ځکه چې دا انور هم مخلوق دی او په دې هم نبي علیه السلام رحمت دی، لہذا د دې د طاقت نه به سوچند د نبي علیه صلات وسلام طاقت اوچېدي. خو یوه خبره دا ده چې الله تعالی فرمایي، نبی علیه السلام فرمایي جمالی مستور من اعین الناس، زما جمال پرده کړی شوی دی د خلکو د سترګو نه. خو د نبی علیه صلات وسلام جمال ښکاره شوی وی نو هر شی به چې کوم دی نو هغه خپله رڼا پرېښودې وه. که د نبي علیه صلات وسلام په بدن باندې دا 70,000 پردې نه وې نو د نبي علیه صلات وسلام د بدن خوشبویي به هم چې کوم دی نو هغه به هر انسان په وجد کې راوستی و، بلکې د هغه نه به روح تلی و. دا دومره چې کوم دی اوچته خبره ده، ځکه الله تعالی د هغو هر کمال په 70,000 پردو کې چې کوم دی پټ ساتلی. سبحان الله. ځکه الله تعالی فرمایي ورفعنا لک ذکرک، ستا ذکر ما پورته کړی. نو د خدای چې د چا ذکر پورته کړي نو داسې څوک نشته چې د هغې څوک په خبرو کې تشریح وکړي یا د هغې چې کوم دی نو څوک هغه دغه بیان کړي. خو هر انسان ته بیا په هغې طریقې سره رسېدلی چې څومره د هغه تقسیم هغه حصه وه او هغو له الله تعالی چې کوم دی نو دغه ورکړی. نو یو خبره دا یاد ساتئ چې دا یوازې د مسلمانانو پیغمبر نه دی،
دا یوازې چې کوم دی نو د مؤمنانو پیغمبر نه دی، دا د جناتو پیغمبر دی، دا چې کوم دی نو د مؤمنانو پیغمبر دی، دا د انسانیت پیغمبر دی، دا د ټول انسانیت ته راغلی. کنې په قرآن کې به چېرې دا کلمه نه وراغلې چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوبه ګورې ته د دې ټول مخلوقاتو دپاره رحمت یې. نو د نبي علیه الصلاة والسلام د دیرې نه څوک بهر نشته. او مونږ ته څه وایي؟ قل ورته ووایه ان کنتم تحبون الله، که دیو د الله سره محبت کوي نو فتبعوني، ستا زما ورته وایه چې زما تابعداري وکړي، یعنې ستا تابعداري دې وکړي، یحببکم الله، الله تعالی به ورسره محبت وکړي. نو د نبي علیه السلام اتباع څه ده؟ ګوره جنگ یو ډېر لوی شی دی. په جنگ کې بدر کې نبي علیه السلام دنیا ته ډېر یو عظیم سبق پرېښودی دی. زما مقصدیت سو په جنگ بدر کې چې کله 80 کسان د کافرانو نه دیو بندي کړل، نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ستاسو د کفر او د اسلام سره زما سره دغه کار نشته، خو په تاسو کې خوانده خلک څومره دی، تعلیم یافته خلک څومره دی. کم خلک چې تعلیم یافته وي نو د هغې د تعلیم یافته په وجه باندې زما د لس کسانو ته یا هر څومره کسان چې دي دې کسانو ته به کیني او دې ته به تعلیم ورکوي چې یاره دې په لیک پړ باندې پوه شي، دې په لیکلو لوستلو باندې پوه شي. په تاریخ کې دا اولنۍ سودا ده چې الله تعالی د خپل نبی علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې په علم باندې کړې ده. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بعثت معلما، زه دنیا ته چې کوم دی نو زه معلم راغلی یم، یو استاز راغلی یم. لہذا هغې قیدیانو له سزا څه کېښوده چې تاسو به زما د ملګرو ته لس کسانو ته چې کوم دی نو دا څه ورکوئ؟ تعلیم ورکوئ. الله تعالی دې زمونږ تعلیم نصیب کړي. نو ځکه مونږ وایو چې مونږ لکه د دې میلاد خاصیت څه دی؟ اوس چا خو به تعلیم کړي، سبق به ویلي، کتاب به ویلي، یا د نور څه نه به یې زده کړي. په دې میلاد کې زمونږ مقصد دا دی چې داسې کسان به چې هغه به تعلیم نه کړي او سبق به نه ویلي، نو د خپل دین او د خپل پیغمبر د شان نه به خبر شي. او دا میلاد به مقصد دا وي چې یاره زما دا پیغمبر د کم حیثیت پیغمبر دی، چې ده ته پته ولګي چې الله تعالی فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که تاسو د الله نعمتونه شمارئ نو شمار به یې نه کړئ. څوک به یې شمار کړي؟ د خدای نعمتونه څومره دي، د سترګو ته وګوره، دا خو د ړوند نه تپوس وکړه که نه، د چاړه ته وګوره، نو چاړه خبرې کولی شي، نو دا خو د هغه به څومره خفه کېږي چې دا یو انسان دی، هغه گویا دی او زه چاړه یم. دغه رنګې د کوڼ نه تپوس وکړه چې په غوږونو پسې، نو یو احسان د الله تعالی دا چې کوم دی نو په موږ باندې عظیم دی. خو چرته الله تعالی دا نه دي فرمایلی چې په تاسو باندې ما احسان وکړو. خو چې کله یو داسې نعمت راغی چې هغه د نعمتونو نعمت دی، نو الله تعالی په قرآن کې فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، ما په مؤمنانو احسان وکړو چې په دې کې ما خپل رسول راولېږه. نو الله تعالی مونږ ته دا وښوله دا خبره چې زما احسان دی، دا محمد د رب احسان دی، محمد د رسول الله د مدینې. هغه یو صاحب چې کوم دی نو کافرانو ته د نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو دغه کوي چې یاره څومره آداب د هغې چې کوم دی نو د هغې امرګري کوي. نو هغه ورته څه وایي؟ واورئ زما ملګرو، وایي لقد وفدت قیصر و کسرا و النجاشي، قسم په خدای زه د وفد په شکل کې د قیصر بادشاه دربار ته تللی یم، نجاشي بادشاه دربار ته تللی یم، د غټو دربارونو ته تللی یم، خو ما والله داسې بادشاه نه دی لیدلی چې د هغو دې دومره ادب وکړي چې څومره ادب د نبي علیه السلام ملګري د هغه کوي. و یاره یو جلک خو راته وښیه. وی والله قسم په خدای انت نخما نخامتا الا وقعت فی کف رجل، نبی علیہ السلام بلاول لاړې نه توکلی، که توکلی به نو هر یو صحابي ورته لاس نیولی و
او هغه به وایي چې یاره دا ځمکې ته دا لاړې مبارکې لاړ نه شي فدلک به وجهه و جلده هغه به یې په ځان پورې په خپل جلد او بله واورئ اذا توضع کله چې به نبي علیه السلام وضو کو او دس پی کو لاس به انزل مخ په انزل کاد یقتتلون علی الوضوء نږدې وه چې دغې صحابه به د نبي علیه السلام په استعمال شوي اوبو باندې د هغه د لاس نه چې به کمې تویېدې په هغې به یې د یو بل سره جګړې کولې اورې که نه او چې هغه ځای نه به یو کس راغی دونه پې مین و نو چې د دوی لاس به یې لوند ولیدو نو د هغه په هغې لوند لاس پورې به یې خپل لاس راښکاو د په ځان باندې یعنې دا د هغې چې کوم دی نو شان و چې ولې د هغې په هغې مخامخ چهره کې د هغې په هغې مخامخ لیدلو کې یو داسې اثر پروت و یو داسې مینه پرته وه یو داسې عاجزي پکې پرته وه چې هغې به پې داسې مین شو چې هغې به بیا په ځان باندې نه پوهېدل او تاسو یقین په خدای وکئ چې نایي به راغی او د هغې سر سنت به یې کول نو ټول یخته مبارک هغه اوس هم ځای په ځای چې کوم دی نو شته دی د خلکو سره او عشقانو ته اوس هم میلاو شوي دي ځای په ځای به هغه یخته مبارک دې صحابي به ورته هم لاس د نبي علیه صلات وسلام یخته مبارک چې کوم دی نو هغې ځمکې ته نه دی پرېښودی ولې چې نبي علیه صلات وسلام فرمایي هذا شعرة من شعري دا زما د یختو نه مبارک نه یو یختو دی چا ورته تکلیف ورسو من ازا چا چې دې ته تکلیف ورسو فالجنة له حرام نو جنت په دو باندې حرام دی ځکه یو شاعر وی د محبوب د کوڅې خاورې ما ته پورته دي د عرشه د محبوب د کوڅې خاورې ما ته پورته دي د عرشه بس په دې قسمت نازېږم او په دې مې ژوند تېرېږي په دې قسمت نازېږم او په دې مې ژوند تېرېږي نو د هغې د مخ او تاسو یقین وکړئ دا ګورئ حدیثو کې راځي او دا د هغې چشمدید واقعاتو او دا هغې چې بیان کړي دي نو دا د هغې پریکټیکلي یعنې دا هغې په خپله باندې لیدلي پریکټیکلي نبي علیه السلام چېرته به په دې کوڅه باندې لاړ نو 3 ورځې او 3 شپې به د هغې کوڅې نه خوشبويي ختله او اخرنی کې زه درته د یو صحابي دی د هغه څو بیبیانې دي یو ورځ یې بیبیانې ورته وایي یاره مونږ ستا نه تپوس کړو وایي وایه وایي مونږ د ټولو نه ښایسته خوشبويي واله شی راوړو عطر راوړو چې یاره د دې خاوند په دې خوشبو باندې زمونږ دا خوشبو یعنې د پاسه شي او دا مان شي مونږ کوشش دا وکړو چې ښایسته نه ښایسته خوشبو راوړو خو تاسو یقین وکړئ چې ستا خواله راشو او زمونږ د هغې خوشبو اجو پکې پته نه لګي ستا د بدن نه څومره خوشبو دا خوشبو تا کم ځای لګولې دا دې کم ځای موندي ده ورته یې حل درته ووایم وایه یو پیره زما په بدن دانې راختلي ټول دا خپې دانې دا بدن دانې دا لاس دانې سر دانې ټول دانې دانې وم حضور مبارک ته مې حضور ټول دانې دانې اوبو تې بهیږي هله وایي ورشه داسې لاړ شي او لنګ ووسي راپه ما ته راشه کښېنه ویل ما لنګ وو او نبي علیه الصلاة والسلام ته کښېناستم او نبی علیه السلام خپلې لاړې مبارکې راواغېستلې او زما په بدن باندې وی چار چاپېره ومږلې نو دانې خو څه کې چې جوړې شوې بیا د هغه د بدن نه داسې خوشبويي ختله چې په هغې خوشبویۍ د پاسه بله خوشبويي نه وه اورې که نه نو په لاړو کې دغه خبره وي دغه رنګې چې کوم دی نو یو صحابي وایي چې زه 80 کالو ته هغه ورسېدو او پستن کې به تار اچو تا دې نظر کې کم کمال دی چې ته 80 کالو ته ورسېدې او ستا نظر چې کم دی هغسې دغه دی لا او پستن کې تار اچولی شي ستا په دې نظر کې دا تیزوالی د کم ځای نه راغلی هغه ورته یې واوره
زما په بدن کې دا تیزوال، زما په نظر کې دا تیزوال په هغه وخت کې راغلی چې یو ورځ زه خپیال بې روان وم، داسې وړې انډې پرتې وې د مار او په هغې باندې زه خپیال بې وختم. نو په دې بدن کې واړو واړو مسامونه یعنې سوري، هغه خپې دي او که لاس دی که مخ دی، دا خوله چې پرې وشي هغه هګۍ وی دومره زهریله وې چې د هغې هغه زهر زما د تلي نه داسې د بدن ته لاړل او دغه رنګ زما سر ته لاړل او د سر نه چې کوم دی سترګو ته لاړل. نو چې کله سترګو ته لاړل نو زما سترګې ړندې کړې. ما چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خو سترګې ړندې شوې. نبي علیه الصلاة والسلام ما ته وایي چې را دې خواته وی نبی علیه السلام را الله سترګې واضح کړې، په یو سترګه کې را لاړې تو کړې مبارکې او په بل کې را لاړې تو کړې. وی د هغې لاړو سره زما په سترګو کې هغه نظر دومره سیوا شو چې زه د اتیاو کالو یم او په ستر کې تاره شوم. سبحان الله. کم ادا دا یختو مبارک دا به د ام سلمه رضی الله تعالی عنها سره د سپین زرو په یو نچه کې پروت و، یو یختو مبارک. اوس هم دا کمالات په هغې کې یو شفا شته. هغه یختو مبارک چې به هغې راواغستو بیمار به ورکه راغې نو ګیلاس کې او یا په هر څه یو لوښي کې به اوبه راوړې او دغه یختو مبارک به پکې داسې و. نو چې په کم بیمار به د کمې بیمارۍ دپاره اوس کې الله تعالی به له شفا ورکوله. یعنې د نبي علیه صلات وسلام کمه ادا زه تاسو ته ووایم، بیا د هغې مینه تاسو ته زه ووایم چې د هغې سره لکه ایمان اوله چا راوړی؟ ایمان په هغې باندې اوله هغې کسانو راوړی یو خو د هغو محبینو لکه مولا علی، هغه خو چې کوم دی د هغو سره د مخکې نه ایمان والا. خود تاسو تاریخ سټډي کوئ او دا وګورئ چې به نبي علیه السلام اوله ایمان به چا راوړو؟ هغې کسانو به په ایمان راوړو چې په چا به ظلم کېدو. ظلم ځکه نبی علیه السلام به د هغو په سر باندې لاس کېښودو او کوشش به یې دا کو که په پیسو به یې خلاصولی شو دغه انسان او که په هر څه به یې خلاصولی شو، خو دا انسان به یې چې کوم دی نو د ظلم نه، دا مظلوم به یې چې کوم دی نو د هغې ظالم د ظلم نه بچ کو، نو هغه به پې ځان بیا وجو چې دا خو یو داسې هستي ده چې دا خو ټول رحمت دی. او دغه رنګې چې کوم دی نو اوله هغې کسانو چې کوم دی په نبي علیه صلات وسلام ایمان، نو پته ده ولګېده چې د مظلومانو آقا او مولا دی. د هر چا آقا مولا دی خو د مظلومانو ډېر آقا او مولا دی، ځکه چې په کائناتو کې یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه په انسانیت باندې خفه کېږي. سبحان الله. نو نور به چې کوم دی نو زه په دې کې که دا ټول دریابونه صحیح شي او دا ټولې ونې قلمونه شي، نو دا قلمونه به هم وسولیږي او دا دریابونه دا صحیح به هم وچې شي. خو لا یمکن الثناء کما کان حقه، ممکنه نه ده ثنا د هغو چې کم حق د هغه له الله تعالی ورکړی. خو زه به وایي په آخر کې دا ووایم چې بعد از خدا بزرگ توی قسم. سبحان الله. بس خدای دی او ورپسې ته قصه مختصر ده. نو پته دا ولګېده چې د نبي علیه السلام صفت او زمونږ په دې ناپاکو ژبو باندې د هغه اسم اخیستل، دغه نوم مبارک اخیستل، دا هم ګرانه خبره ده. خو نه، دا الله تعالی وایي چې یو انسان ما یاد کی زه به یاد کم، فذکروني ما یاد کوي اذکرکم زه به یاد کم. او بل طرف ته وایي که زما په حبیب باندې چا یو پیرې درود ووایي نو لس ګناهونه به ورله معاف کم او لس چې کم دی نو مرتبې به ورله اوچتې کمه او الله تعالی به پې لس رحمتونه چې کم دی نو نازل کړي. نو پته دا ولګېده چې د نبي علیه صلات وسلام سره د الله تعالی د درود شریف له ولې مونږ ډېر زور ورکوو چې هلکه ډېر ختم وکړئ، ډېر درود ووایه، ځکه چې په درود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحالېږي او دا د ډالۍ په شکل کې نبي علیه صلات وسلام ته مدینه پاک ته رسي. سبحان الله. چې پلانې د پلاني زوی د پلاني خاندان پتا باندې نن درود پاک ولوستل، ستا نوم یادېږي.
حبیب ته تا مخې ته کوي دا درود چې تا ووې دا درود شریف نو دا تا حبیب ته مخې ته کوي چې فلانې د فلاني زوی او د فلاني خاندان نن په تا باندې درود تاسو باندې درود او دا فرشتې چې کم دی نو ورته رسوي خدا اهل محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بعضی درود ما ته را رسولی شي او څوک چې ډېر په مینه باندې درود وی نو زی ډارې کا سبحان الله زی ډارې کا اور ما غیس کې بیا بل واسطه نشته چې فرشته راځي یا رسي نه د اهل محبت درود چې کم دی نو ز په خپل باندې چې کم دی نو اورما نو یقین کا چې څومره د یو انسان محبت سیوای دومره پاغه خبره کې هغه رنگ سیوای الله تعالی دې مونږ له پدې د عمل کولو توفیق راکړي او مونږ د دې نه خبر شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو داسې محبوب آقا دی چې په دو باندې د نبوت سلسله ختم شوه د دو په کتاب باندې د کتابونو سلسله ختم شوه د دو په امت باندې د امتونو سلسله ختم شوله نو داسې یو کم شی دی چې هغه د دې خاتم نه دی راغلی د پیغمبرۍ خاتم راغلی امت باندې بل امت نشي راختلی په کتاب باندې بل کتاب نشي راختلی په دین باندې بل دین نشي راختلی نو پته ده ولګېده دغه رنګې په اولاد باندې نور اولاد نشي راختلی په یارانو باندې نور یاران نشي راختلی نو چې نسبت رسول سره راغلی نو د هغه مقام اوچت دی الله تعالی دې موږ لپاره د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود پاک وایي وعلى آل محمد كما صلى على سيدنا محمد وعلى डायरेक्ट पदे दुनिया चिराग ले सादिक अमिना मलाया कांद मखतोल दिराजिना दमोरा बह पकोर वरी की रहमतुना पदे दुनिया चिराग ले सादिक अमिना मलाया कांद मखतोल दिराजिना दमोरा बह पकोर वरी की रहमतुना दमोरा भय पकुरी रहमतुना तुझे पैदा करे रब जलीला पजारा सरशो अज़ाज़िला तुझे पैदा करे रब जलीला पजारा सरशो अज़ाज़िला शैतान दा डेर गमा मक्सर टकविना दमोरा बह पकोर वरी की रहमतुना फदे दुनिया चिराग सादिकुल अमिना मलाया कांद मक्कतोल दिराजिना दमोरा बह पकोर वरी की रहमतुना दमोरा बह पकोर वरी की रहमतुना जिब्राइल सर पर मरहबा शो परजन पैदा द अब्दुल्ला शो जिब्राइल सर पर मरहबा शो पैदा द अब्दुल्ला शो हुरानी तोर बलद नाजरा फरविना दमोरा बह पकोर वरी की रहमतुना हुरानी तोर बलद नाजरा फरविना दमोरा बह पकोर वरी की रहमतुना गुलादा गुल परस पैदा शे प उम्मती जब गोया शे गुलादा गुल परस पैदा शे प उम्मती जब गोया शे दखूली मशगले दिया तरफ तजिना दमोरा बह पकोर वरी की रहमतुना पदे दुनिया चिराल सादिकुल अमिना मलाया कांद मक्कतोल दिराजिना दमोरा बह पकोर वरी की रहमतुना दमोरा बह पकोर वरी की रहमतुना जुज़ा पिर गुलू समजम के गरजे गम तुलस्तर
سترګې پنم کې ززا بالکل سم عجم کې ګرځېږم تل سترګې پنم کې درود سلام دی وی پتا در نیاز بنا د مورا به پکور وری رحمتنا پدې دنیا چراغ صادق الامنا ملایا کاند مخکتول دی رازنا د مورا به پکور وری رحمتنا د مورا به پکور وری رحمتنا